السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو دوستانو غوښتنه کړې و چې موږ باید ډیزاین زده کړو، نو موږ هم د دې ویډیوګانو په اپلوډولو شروع وکړله انشالله. نو دا لومړنۍ ویډیو ده. په دې ویډیو کې د نوم ډیزاین زده کوو. هغه زده کوونکي چې غواړي ډیزاین زده کړي، نو دا تر ټولو ښه کار دی چې هغه اول د واره د نوم د ډیزاین زده کړي. نو که غواړئ چې نور ویډیوګانې هم د ډیزاینینګ په اړه درته اپلوډ سي، نو دا ویډیو باید 100 لایک پوره کړي او 10 وارې شیر سي. نو دوستانو حتما 100 لایک ور پوره کړي د دې ویډیو او د دوستانو سره ډېر شریک کړي. او په دې نن ویډیو کې به موږ دغه نوم ډیزاینوو، دغسې یو ډیزاین به کوو. نو انشالله د ویډیو تر پایه سره پاتې سئ او ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شریک کړئ. نو راځئ دوستانو په ویډیو شروع کوو. د نوم ډیزاین دی، بل ډیزاین چې چیرې تاسو غواړئ نو کمنټ وکړئ. نو راځئ دوستانو د دې کار لپاره به تاسو پیکس لاب ډاونلوډ کړئ. پیکس لاب یو اپلیکیشن دی، هغه د ډیزاین لپاره دی، د هر ډیزاین لپاره چې تاسو غواړئ. زما تمنیلونه چې تاسو وګورئ، زما د ویډیوګانو پر مخ چې کوم دغه د تمنیل دی هغه زه په دې کې ډیزاینوم. دغه به تاسو پلی سټور ته لاړ شئ او د اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. اوس یې زه اوپن کوم، داسې یو سبحال لري. نو راځه دوستانو موږ کار شروع کوو. اول به دوستانو تاسو چیرې کلیک وکړئ، دلته به کلیک وکړئ، بیا به راسئ دلته به کلیک وکړئ او بیا زه تاسو ته یو عکس درښیم. هغه عکس به تاسو را ډاونلوډ کړئ زموږ د ټیلګرام د چینل څخه. زموږ ټیلګرام ادرس زه درته لیکم، هغه تاسو هلته سرچ کړئ او راسئ زموږ ټیلګرام ته، یا بیا زه لینک په ډسکرپشن کې درته کښېږدم. نو دغه تور بیکګراونډ به تاسو انتخاب کړئ. موږ غواړو چې اوس په دې باندې خپل نوم ډیزاین کړو، نو دا به ایسته کړو. راځو په دا جمعې په علامې باندې کلیک وکړئ، بیا په ټکسټ باندې کلیک وکړئ، دا دلته راولئ، بیا 2 وارې کلیک پر وکړئ او دلته مو خپل نوم ولیکئ. مثلا زه لیکمه دغه خپل نوم یې ولیکئ. صحیح سو. دلته بیا مابینځ ته راولم. صحیح دی. اوس په دغه نوم باندې کلیک وکړئ او راسئ دغه د ا نشان ووهئ او بیا دې خواته راسئ. فونټ به ووایي. پښتو فونټس تاسې په ګوګل کې لیکلی سئ. پښتو دپاره ډېر فونټونه دي او یا یې زموږ د ټیلګرام چینل څخه ترلاسه کولی سئ. نو زه یو فونټ انتخابوم، زما د خوښې فونټ دغه دی، زه دغه انتخابوم. تاسو بل یو انتخابولی سئ. نو موږ به انشاءالله په ټیلګرام چینل کې درته اپلوډ کړو، یا تاسو لاړ سئ په ګوګل کې، دغه عکس هم په تاسو په ګوګل کې پیدا کولی سئ یا زموږ ټیلګرام چینل څخه لنډولی سئ. نو دوستانو بیا به څه کوئ، کله چې مو نوم انتخاب کړئ بیا په دا نوم باندې بیا کلیک وکړئ، بیا به راسئ دې خواته. اوس ټیکسچر ته به ولاړ سئ. ټیکسچر کې به راسئ. یو بل صفحه چې موږ تاسو ته درکول غواړو هغه دغه دی، دغه تصویر به تاسو را ډاونلوډ کړئ. نو دا ستاسو نوم به داسې شکل واخلي. ډېر خوندور ډیزاین تاسو به تر اوسه نه و کړی. دا د هغه زده کوونکو دپاره دی چې لومړی ډیزاینینګ ته راغلي دي او دا یې لومړی ځل دی چې ډیزاینینګ کوي. بیا به دوستان د دې باید تاسو راسئ، که چیرې غواړئ دې ته شادو ورکړئ. صحیح ده، شیډو. او بیا راسئ سټروک ورکوو یو څه، مثلا دا شاوخوا ته. صحیح ده، دا سپین زه ورکوم. اوس راځو انر شاډو ورکوو، لږ ورکوو، ډېر نه، لږ داسې ورکوو. بس صحیح دی. اوس راځو امباس کوو. دا په ځینې موبایلونو کې خرابېږي. امباس چې مو کړله ډېر خوندور ډیزاین دې ته وایي، خوندور ډیزاین. انشاءالله دغه ډیزاین نو زموږ د لومړنۍ ویډیو دپاره همدومره بس دی. د هغه زده کوونکو لپاره چې دا لومړی ځل دی چې ډیزاینینګ کوي، نو د هغه دپاره دغه ډیزاین بس کافي دی. نو انشاءالله دا ډیزاین تاسو وکړئ او د لومړي ځل لپاره یو ډیزاین وکړئ چې زده مو سي، بیا به نور ډیزاینونه موږ اپلوډ کړو. نو اوس تاسو کمنټ وکړئ چې بله ویډیو موږ د چی په اړه جوړه کړو.